یو وخت په یوه ښکلي ځنګل کې یو خر اوسېده، خو دا عادي خر نه و. د هغه په ژوند کې یو ډېر لوی هدف و. هغه به ویل یوه ورځ زه سپوږمۍ ته ځم او هلته به هغه سوی وژغورم. نورو حیواناتو به پرې وخندل. کوم سوی؟ خر به ویل هماغه چې هلته دی وګوره. هغوی به مسخرې کولې. ښه چې لاړ شې، موږ ته نارنج هم راوړه له لمر څخه. خو خر به نه ناهیلی کېده، که څه هم د هغه هدفونه تل بدلېدل، خو هیلې به یې نه پرېښودې. یوه ورځ به یې ویل زه به د مرغانو سره الوتنه کوم. په هوا کې به الوتنه ډېر خوند کوي. کېدای شي کوچنۍ مرغۍ هم پر شا کښېږدم. په ځنګل کې هېڅ څوک نه پوهېده او نه یې خوبونو ته ارزښت ورکاوه، خو خر بیا هم نه تسلیمېده. یوه ورځ ګیدړه راغله او پړانګ ته یې ویل باچا زمری له یوې اونۍ راهیسې ښکار شوی دی، یا ښایي ښکارچیانو نیولی وي. پړانګ وویل بې له ثبوته زه دا نه منم، لاړ شه، که دروغ وي نو تا به وخورم. خر دا خبرې پټې پټې اورېدې. ناڅاپه یوه مڼه د هغه پر سر ولوېده. پړانګ وویل څوک دی هلته؟ خر وویرېد. باچا زه خو یوازې د دې سوچ سره تېرېدم چې یوه ورځ به د انسان له شهزادګۍ سره واده وکړم. ټول حیواناتو وخندل. بیزو وویل دا خر لیونی دی، کله وایي چې سپوږمۍ ته ځم، کله شهزادګۍ غواړي. پړانګ هم وخندل او خر یې خوشي کړ. خر د خدای شکر ادا کړ چې ژوندی پاتې شو، خو په دې ځنګل کې ګډوډي شوه. ټول حیوانات وویرېدل چې که زمری نه وي نو پړانګ به ټول ووژني. د دوی دعاګانې کولې. په همدې وخت کې خر یوازې ګرځېده او ژړل یې. هېڅوک مې عزت نه کوي، ټول مې مسخره کوي. یوه ورځ به زه هم د دې ځنګل باچا شم. ناڅاپه د یوې ونې لاندې د زمري پوستکی ولید. ښکارچیانو غورځولی و. خر هغه واغوست او په خوشحالۍ یې وویل زه زمری یم، زه د ځنګل باچا یم. هغه په غرور ګرځېده. حیواناتو چې ولید ټولو یې ښه راغلاست وکړ. خر حیران شو، خو ځان یې کنټرول کړی و. ویل یې زه بیرته راغلی یم، اوس به پړانګ ته اجازه نه ورکوم چې په دې ځنګل ته راشي. پړانګ ته خبر ورسېد، هغه وتښتېد. ګیدړه هم ورسره وتښتېده. ټول حیوانات خوشحاله شول او د هغه باچا ستاینه یې کوله. خر ډېر خوشحاله شو، خو له خوشحالۍ یې خپل اصلي غږ وکړ. ټول حیوانات حیران شول او ویل یې ته خو خر یې، زمری نه یې. ټولو حیواناتو د هغه پسې منډه وکړله، خو د خر د زمري پوستکی وغورځاوه او وتښتېد تر څو ځنګل وروستي سر ته ورسېد. بیزو وویل که دې خوله بنده ساتلې وای، لږ نور وخت به دې هم باچاهي خوند اخیستی وای. مک انسان یا حیوان د جامو په بدلولو خلک غولولی شي، خو چې خبرې وکړي حقیقت ښکاره کړي. خر په دا خبره وپوهېده. له هغې ورځې وروسته یې خوبونه پرېښودل او په رښتینې هڅه او کار یې پیل وکړ. اخلاق یې انسان یا حیوان باید ځان وپېژني. دروغجن لباس انسان غولوي، خو ژبه تل حقیقت ښکاره کوي.